درنو زده کوونکو نن بیا هم د انګلیسي په درس کې په دوه اصطلاحاتو باندې خبرې کوو. expressions دی as if, as for as. لمړی expression یا اصطلاح چې دی هغه as if دی، د پښتو معنی دی لکه چې یا ته به وایې چې. مخکې له دې چې دغه تشریح ته راشم زه تاسو ته د پښتو یو دوه مثالونه وړاندې کوم. مثال موږ او تاسو اکثره وخت دغه خبره داسې کوو چې هغه دومره خوشحاله دی ته به وایې چې واده یې کړی دی، ته به وایې چې، یا داسې ویلی شو هغه دومره خوشحاله دی لکه واده یې چې کړی وي. یا بل مثال، احمد دومره خفه دی ته به وایې چې پلار یې مړ دی. په حقیقت کې د ده پلار مړ وي نه، خو د تصور داسې کیږي ته به وایې چې پلار یې مړ دی. نو د دغه ډول جملو د جوړولو لپاره موږ او تاسو انګلیسي کې as if استعمالو. as if definition یې شوی دی: we use this expression or this structure when something looks unreal or imaginary. دغه expression یا دغه جوړښت هغه وخت موږ او تاسو استعمالو کله چې یو څه غیر حقیقی معلومی، یعنی حقیقت نه لري، یا تصوری معلومیږي. imaginary معنا تصوری معلومیږي. استعمال په دغه ډول کوو چې اول سبجیکټ لیکو، بیا ورب، بیا as if، بیا پلس سبجیکټ، بیا پلس ورب. مثال example: he talks as if he is a king. He talks as if he is a king. هغه داسې خبرې کوي ته به وایې که پاچا ده. مثلا په حقیقت کې پاچا نه دی خو تصوري پاړه داسې کیږي. یا دا جمله په دغه ډوله معنا کولی شو هغه داسې خبرې کوي لکه پاچا چې وي، لکه پاچا چې وي. example number 2، دوهم example ته راځو. he looks as if he is sick. he looks as if he is sick. هغه داسې ښکاري لکه بیمار چې وي، لکه بیمار چې وي. یا داسې ویلی شو هغه داسې ښکاري ته به وایې چې بیمار دی. he looks as if he is sick. نو په دې ډول تاسو کولی شئ نور مثالونه هم جوړ کړئ. مثلا یو مثال زه جوړوم په پښتو کې وایم، تاسو بیا انګلیسي ته وژباړئ او په کمنټ کې ولیکئ. زه داسې وایم چې هغه ما سره داسې خبرې کوي ته به وایې که پخوانی ملګری مې دی. دغه مثال تاسو انګلیسي ته وژباړئ او په کمنټ کې ولیکئ. دوم جوړښت as far as، تر کومه چې as far as. We use this expression or this structure to talk about opinion, knowledge, distance. دغه expression یا دغه structure موږ هغه وخت کارو کله چې د خپل نظریې یا د خپل علم یا پوهې په اړه خبرې کوو. distance پرېږدو، دا بیا په بله ویډیو کې بحث پرې کوو. نن دغه دوه شیانو باندې بحث کوو. کله چې د خپل نظریې یا knowledge علم پاړه خبرې کو نو موږ او تاسو as far as استعمالوو. جوړښت په دغه ډول دی: as far as plus subject. دغه نه وروسته بیا دغه درې وربونه ډېر عام دي چې know دی، can tell دی او remember دی. remember مثلا as far as I know، تر کومه چې زه پوهېږم، تر کومه چې ماته پوهه ده یا ماته علم دی. he is a good teacher، هغه یو ښه استاد دی. ګوره دلته ما د خپلې پوهې یادونه وکړه، تر کومه چې زه پوهېږم. as far as I remember، تر کومه چې ما ته یاد دي. خپله دغه یاداشت هم په پوهه کې راځي، ستا پوهه ښایي. his name is Ali، د هغه نوم علي دی. his name is Ali. کولی شو چې دغه can tell هم استعمال کړو. as far as I can tell، تر کومه چې زه ویلی شم. کله چې ته یو څه وایې نو د خپلې پوهې پر اساس به یې وایې. بیا هم دلته نالج ته اشاره دی. as far as I can tell
He's your friend. هغه ستا ملګری دی. As far as I can tell, he's your friend. تر کومه چې زه ویلی شم هغه ستا ملګری دی. یوه جمله په دغه ایکسپریشن یا په دغه اصطلاح کې هم زه تاسو لپاره وایم، تاسو یې په انګلیسي باندې وژباړئ او په کمنټ کې ولیکئ. مثلا تر کومه چې زه پوهیږم دوی انګلیسي نه زده کوي. تر کومه چې زه پوهیږم دوی انګلیسي نه زده کوي. په دې هیله چې درس مو خوښ شوی وي. تر بلې ویډیو ښې چارې.